السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې ډي ډي پي، ای ایکس ډبلیو او اف او بي په آنلاین یا هم ای کامرس کې څه دي، او یا هم علی بابا کې ډي ډي پي، اف او بي او ای ایکس ډبلیو څه معنا ورکوي او څه لپاره کاریږي، او سپلایر یا هم کله چې تاسو چا سره په اړیکه کې کیږئ د منوفیکچر سره، هغه همیشه د ډي ډي پي، ای ایکس ډبلیو او اف او بي څخه بحث کوي. ډي ډي پي یا هم اف او بي یا ای ایکس ډبلیو دا ډیر مهم څه دي په علی بابا کې. یعنی ټول کله چې تاسو سره خبرې کوي، یعنی دې نه مطلب دا چې کله تاسو سپلایر انتخاب کړ او تاسو ورسره خبرې وکړئ، په قیمت کې سره جوړ شوئ، مخکې د قیمت نه تاسو ورته وایي چې خیا تاسو یعنی دا مال چې دی افغانستان ته انتقالوي، افغانستان ته راوړئ، د چین نه اخلي، نو دلته تا ته وایي سپلایر درته وایي چې ته دا غواړې دا مال ډي ډي پي افغانستان ته ولېږي، درته ولېږو اف او بي درته ولېږو، او یا هم که ای ایکس ډبلیو تاسو یې کوئ. د ډي ډي پي نه مطلب دا چې که چېرته تاسو ورته ډي ډي پي انتخاب کړئ، نو په دې مطلب چې هغوی به که چېرته په ډي ډي پي در سره قبول کړي، په ډي ډي پي باندې لږ مصرف هم پیسې هم درنه دوی زیاتې اخلي، ځکه چې ډي ډي پي مطلب دا چې ته به چې هغه سپلایر نه چې مال واخیستو، ته به ورته پیمنټ کوي. کله چې پیمنټ وکړ له چین څخه تر افغانستانه پورې به دوی دغه سپلایر به تا ته مال رالیږي، یعنی د چین نه تر افغانستانه پورې به سپلایر دغه مال ته هم افغانستان ته درته رالیږي. او په دې باندې که چېرته څه پیښیږي، څه یعنی دا خرابیږي، سوځي، هر څه چې کیږي، د توان د دغه علی بابا سپلایر پورې هغه دی مربوط دی. او یعنی ډي ډي پي دا چې دوی به له چین څخه تر افغانستانه پورې د ستا انتخاب شوي ځای پورې به، یعنی د اوس زه خوشحال خان کې یم او چین نه یو څه اخلم د ډي ډي پي په هغه باندې، نو سپلایر باید څه وکړي، هماغه د چین نه تر خوشحال خانه پورې ماته د مال په هر رقم چې را رسوي رسوي او پیسې درنه زیاتې اخلي لږ څه. یعنی د چین نه تر افغانستانه پورې چې هر څومره مصرف ور باندې راځي دا به ورکوي، حتی که د چین نه په افغانستانه پورې په لار کې دا وسوځېدل، بل څه ور باندې وشول، بیا هم په تا باندې دو تاوان نه راځي، په سپلایر باندې راځي او سپلایر به یې د پیسې ورکوي. او که چېرته تاسو وایي چې نه اف او بي کومه، اف او بي مطلب دا چې ته خوشحال خان کې او چین کې هغه دې څه ورته وایي، چین نه یو څه اخلي، چین علی بابا نه، نو ته ورته وایي چې دا ماته اف او بي راولېږه افغانستان ته. یعنی دا چې زه دلته خوشحال خان کې یم، نو ته به دغه مال راواخلې، د کوم چې ما تاسو ته د دې سپلایر نه دی واخیستو، نو ته به دا مال واخلې او له چین څخه به افغانستان ته راولېږي، خو که په د لاره کې څه مشکل ورته پیښیږي، خرابیږي، سوځي، د دې تاوان ټول په تا په غاړه دی، یعنی زما په غاړه به اوسي، ځکه اف او بي دی او تاسو پیسې لږ زیاتې ورکوئ چې تر څو هغه مصارف یوازې دوی څنګه کوي، نوره فایده چې درنه نه اخلي، یوازې هغه مصرف چې د چین نه تر افغانستانه پورې په دې باندې راځي، هغه دوی درنه اخلي او خپل هغه لږ څه هغه درنه اخلي. نو وروسته له هغې نه چې په دې باندې هر څه پیښیږي، هغه د دوی په وخت هغه کې نه دي، یعنی په دوی باندې نه دي، په تا باندې دي، په اف او بي کې. او ډي ډي پي خو دا ول چې د چین نه به دې راغوښتل تر ستا د انتخاب شوي ځای پورې، په دې باندې چې هر ډول مشکل یا هر ډول څه راتلل دا په سپلایر یا منوفیکچر باندې و. او په اف او بي کې چې دی ته ورته وایي چې زه دغلته یا درتلی نه شم یا بل مشکل دی، نو ته داسې وکړه دغه څه راولېږه، پیسې به زه درکړم، د کرایې پیسې به هم زه درکړم، دا به هم زه درکړم، خو ته یوازې داسې وکړه چې دا راواخله او د افغانستان پورې راولېږه، هر څه چې کېږي په اف او بي کې هغه د اخیستونکي په غاړه باندې دي، نه د خرڅونکي. او بل چې دی ای ایکس ډبلیو، ای ایکس ډبلیو داسې دی چې دا در سپلایر درته وایي زما نور کار نشته، ته راشه دا څه واخله، دا څه چې کله واخیستل، لکه دا پروډکټ دی واخیستو یا بایک دی واخیستل، بایکونه دی واخیستل، هر څه چې واخیستل، دوی درته وایي چې ته به دا ای ایکس ډبلیو اخلي. یعنی دا چې ای ایکس ډبلیو دا مطلب چې زه د بایکونه تا چې واخیستل، دا د کمپنۍ نه واخیستل او درته وایي چې راشه د کمپنۍ کې ستا د بایکونه دي، او د دغه کمپنۍ نه زموږ د کمپنۍ نه د خپل بایکونه بار کړه، یعنی نه چېرته درته انتقالوي نه بل څه درته کوي، پیسې هم درنه کمې اخلي، دغه یعنی د شپمنټ او د پیسې درنه نه اخلي. نو دوی څه کوي،
درته وایي چې ته ورته وایي چې زه دا بایکونه اخلم EXW، نو دوی درته وایي چې سمه ده بایکونه دې اماده دي، پیمنټ وکړه، وروسته له هغې نه دې راشه د بایکونه د موږ کمپنۍ کې د موږ د کمپنۍ نه یې بار کړه، یعنې زموږ د کمپنۍ یا د دغو ځای نه یا د هم د ګودام نه یې څنګه که بار کړه، نو خپله به یې باروي او خپله به یې راوړې او هر څه مسؤلیت او هر څه د تا په غاړه دي، یعنې رابارول او راوړل هر څه دا به څنګه اوسي، ستا په غاړه باندې به اوسي. نو دا ول دا درې DDP EXW DDP دا ول چې هر څه د سپلایر په غاړه باندې و، ستاسې د کور ادرس پورې، دا د چین نه د کور ادرس پورې تا ته د رسول. او FOB دا و چې تا ورته ویل چې خیر دې زه دغلته یا بلد نه یم یا بل څه ته دغه راواخله او دلته شپمنټ اجنټ ته یې ورکړه او راویې لېږه، هر ډول مشکل چې پې کېږي ستا په غاړه د اخیستونکي په غاړه باندې به وي. نو دوی به یوازې هغه پیسې درنه اخلي چې کوم شپمنټ مصرف شپینګ مصرف پرې باندې راغلی. او XW دا دی چې تا ته وایي چې راشه دا کله چې د بایک یا څه واخلي نو دوی درته وایي چې ته دا بایکونه د اماده دي، راشه د زموږ له ګودام څخه یې واخله او خپل ځای ته یې دې ویسه. نو په دې توګه باندې تاسو کولی شئ دغه درې پوینټه په نظر کې ونیسئ، ځکه چې سپلایر حتما دغه پوښتنه درنه کوي کله چې تاسو ورسره په اړیکه کې کیږئ، نو قیمت په اړه ورسره خبرې کوئ نو دوی دا پوښتنې درڅخه کوي.